د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. یو زړه لړزونکې واقعه چې په پېښور کې مخې ته راغلې ده چې د 12-14 کالو یوه ماشومه د کور نه وتلې وه او سودا یې اخیستله چې هلته ورسره دوکاندار ناروا زیاتې کړې دی. دغه دوکاندار چې زبیر نومې دی او د پېښور ښار کې د کریمو او یا د ښځو د میک اپ سامانونه به یې خرڅول. کله چې دا جینۍ د هغه خوا ته راغلې ده غوښتلې چې سامان ترې واخلي نو د ورته په یو نه یو طریقه باندې دوکه ورکړې ده او هغې ته یې ځان نه یو ښه انسان جوړ کړی دی او ځان سره یې بوتلی ده. یو خالي کور یې کتلی دی او خپل 3 نور ملګري هم یو ځای کړي دي او په شریکه یې دغه ماشومې سره ناروا زیاتې کړی دی. چې کله د دې ماشومې پلار ته خبر شوی دی نو هغوی زر تر زره پولیسو ته ورغلي دي او د دې ټولو کسانو په خلاف یې اف آی آر کړی دی چې پولیسو هم ډېره ښه کارکردګي کړې ده. زر تر زره یې دغه مجرمان نیولي دي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي یعنی جیل ته یې لیږلي دي او داسې ویل کېږي چې دوی ته به د قانون مطابق سخته سزا ورکړل شي چې بیا نور څوک داسې کار ونه کړي. خو قدرمنو دوستانو موږ همیشه د داسې واقعیاتو خلاف اواز اوچت کړی دی او موږ په دې واقعیاتو کې پولیس هم ستایو چې هغوی خپل کار ډیر په ښه طریقې سره مخکې وړي او داسې مجرمان ونیسي او زر تر زره جیل ته ولیږي. خو بیا وروسته د عدالتونو کار وي چې په داسې مجرمانو باندې سخته سزا نه خېجوي ځکه چې دا کورنۍ که موږ وګورو نو نن سبا به د یو ډیر غم او درد سره مخ وي. که د یو چا په کور کې داسې کار وشي نو واقعا چې دا یو ډیر لوی غم دی. الله تعالی دې داسې مجرمانو ته سخته سزا ورکړي او پاک رب دې هر انسان له داسې شرم نه وساتي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ.